د اسلامي امارات په ملاتړ د ټي ټي پي د مشر خطرناک ځواب مولانا فضل الرحمن ته سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ زموږ چینل ته ښه راغلاست. ټي ټي پي په افغانستان کې د دوی د موجودیت په اړه د مولانا فضل الرحمن ادعا رد کړه. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په یوې اعلامیه کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن هغه ادعا رد شوې چې ګواکې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري. په دې اعلامیه کې چې د ټي ټي پي ویان محمد خراساني خبره کړې راغلي چې د پاکستاني چارواکي او سیاستوال په داسې خبرو پر خپلو ناکامیو پرده اچول غواړي. مولانا فضل الرحمن چې څو ورځې مخکې یې د پښتونخوا په باجوړ کې د پلویانو پر غونډې د ځانمرګي برید له امله تر 500 زیات کسان ووژل شول او تر 200 نور ټپیان شول. په یوې وینا کې وویل چې نامني جوړونکي ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. هغه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د طالبانو له حاکم رژیم څخه د دغو ډلو پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولا امیر خان متقي بیا د مولانا فضل الرحمن ادعا ته له څرګندې اشارې پرته ویلي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته خطر نه دی او کوم هیواد له دې اړخه اندېښمن وي دوی سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي. د فضل الرحمن پر پلویانو د برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی او ټي ټي پي دا برید غندلی دی. تاسو د اسلامي امارات او طالبان تاسو د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د وروستیو ناندریو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.